درنو دوستانو ستړي مشئ، زه وټۍ یم. د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون په کابل کې خپل فعالیت بیا پیل کړ. زموږ خبریال د دغه کتابتون له مرستیال استادانو او زده کوونکو سره خبرې کړي. نو اوس مهرباني وکړئ چې د اړوندو معلوماتو لپاره ویډیویي راپور وګورئ. یو ګرځنده کتابتون چې په بسونو کې د بې سرپرسته ماشومانو ښوونځیو او پلنځایونو ته کتابونه وړي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یو ځل بیا په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د یاد کتابتون د مسؤلینو پر وینا خوښ دی چې له 3 میاشتني ځنډ وروسته یې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. ما خوش هستم که یک بار دیگه چهارمغز زه ډیر خوشحاله یم چې وروسته له 2 میاشتو چهارمغز بیرته په خپل فعالیت پیل کوي او خپل جواز د افغانستان له نوي حکومت څخه اخلي. زموږ مهمه لاسته راوړنه دا ده چې موږ سره له 80 سلنه ډیر کارمندان ښځې دي. نوي دولت موږ ته اجازه راکړې چې زموږ ټولې ښځینه کارمندانې بیرته خپلو وظیفو ته لاړې شي. زموږ یوې کتابخانې ته د ورځې په اوسط ډول شاوخوا 100 ماشومان راځي. په مجموع کې په 5 کتابخانو کې 1500 ته تعداد رسیږي. د چارمغز په نامه د دې ګرځنده کتابتون یوې استاد راته وویل چې له یاد کتابتون څخه یې موخه د مطالعې عامول او پر سړکونو د ډیرو بې سرپرسته ماشومانو سره مرسته او لاسنیوی دی. هغه زیاتوي په دې وروستیو کلونو کې په زرګونه ماشومان د کابل په مختلفو سیمو کې په زده کړو بوخت دي، خو په ښوونځیو کې کتابتونونه نشته چې له دې سره به دوی وکولی شي له یاد کتابتون څخه ګټه واخلي. هدف اساسي زموږ اساسي هدف دا ده چې ماشومانو ته دا وښایي چې څنګه باید کتاب ووایي، څنګه کتاب ته لاسرسی ولري، وکولی سي یو انتقادي تفکر ولري، انتقاد وکړي، سوال وکړي او پوه سي چې څنګه کولی سي ډیر کتابونه ووایي. په قدم اول کې په لومړي قدم کې زه نه پوهېږم څنګه تاسې سره خپل احساسات شریک کړم، چون ډیره خوشحاله یم چې وروسته له ډیرې مودې مو په کار پیل وکړه او زه ډیره خوشحاله یم د ماشومانو په منځ کې په تدریس کولو د خوښۍ او راحتۍ احساس کوم. زده کوونکو د یاد ګرځنده کتابتون د بیا پیل کېدو له امله خوښي ښودلې او د دې کار هرکلی یې کړی. دوی همداراز خوشحاله دي چې بیرته خپل پخواني استادانی او ملګري ویني. ما میجل بسیار خوشحال هستیم. زه دلته ډیره خوشحاله یم. کله چې دې موټر ته پورته کیږم یو څه موده دغه موټر نه و، زه ډیره پریشانه وم. له خپلو استادانو او شاګردانو ډیره خوشحاله یم. دلته ډیر ماشومان دي، زموږ د تفریح کولو یو لامل ده. دلته راځو کتاب وایو، مطالعه کوو او یو څه زده کوو. کتاب میخوانیم. دلته کتاب وایو. یو څه موده نه وو موږ ډیر خفه شوي وو د خپلو استادانو پسې. دلته د خپلو مکتبونو درسونه تکراروو. ما دمی کوڅه زندگی میکنم. زه په دې کوڅه کې ژوند کوم. کله چې د چارمغز دغه بس وینم د خوښۍ احساس کوم او غواړم داخل ته یې راسم او درس ووایم. زه هم د نورو ملګرو په څیر مې څه موده چې دا بس نه و ډیره خفه وم. مکتب مو هم نه و، ډیره خفه سوې وم په کور کې او اوس چې دا بس راغلی ډیره خوشحاله یم چې دلته درس وایم. دا کتابتون په کابل کې د یتیمانو په یو ښوونځي کې پرانستل شو. د طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی ځل دی چې دغه کتابتون بیرته خپل فعالیت پیلوي. د چارمغز په نامه د ګرځنده کتابتون کې اسلامي، د کیسو، انګلیسي او ورته نور کتابونه شتون لري چې زیاتره د دوی له لوري چاپیږي. دا ګرځنده کتابتون په 5 بسونو کې جوړ شوی چې د چارمغز په نامه د یوې محلي مؤسسې لخوا کرایه شوی دی. عبدالله حیدرزی، CCTV، کابل.